د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر او د نظامي کمیسیون د غړو ترمنځ د همغږۍ نشتون او اختلافات د سولې روانه پروسه سخته زیانمنولی شي. د دوی په وینا د قطر دفتر له لوري د سولې اړوند خبرې او چارې مخ ته وړل او بل لور ته بیا د نظامي کمیسیون د چارواکو له لوري د جګړو شدت او ورته لابهګیري او یو شمېر نورې کړنې حالات د خرابېدو لوري ته بیایي. د کارپوهانو په نظر د وسلوالو طالبانو هڅه دا ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل څخه مخکې د یو شمېر نږدې هیوادونو د استخباراتو په مرسته غزني، فراه، هلمند او یو شمېر نور ولایتونه سقوط کړي تر څو د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي. دوی وایي د طالبانو د ډلې دوه مخه چلند به ډېر دوام ونه کړي خو د سولې روانه پروسه به په ټپه ودروي چې تاوان به یې عام افغانان پرې کوي. د چارو کارپوهان وایي وسلوال طالبان که رښتیا هم مستقل وي نو دا خبره دې واضحه کړي چې آیا د قطر دفتر پریکړې او خبرې نظامي شورا ننګوی شي او که نه. د خشونت کموالی نه تر سترګو کېږي او طالبانو په افغانستان په مختلفو سیمو کې لا هم جګړې ته دوام ورکړی. معلومات دا ښیي چې دوی اوس هم د جګړې دپاره آمادګي لري او په ډېرو ولایتونو کې دوی جګړې ته شدت ورکړی. دغه څه دي چې د طالبانو باور یا سولې ته د دوی په تعهد باندې یو ځل بیا شکونه راولاړوي او د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کوي. د ملي امنیت شورا هم وایي چې وسلوالو طالبانو د دوحې تر تړون وروسته لسګونه بریدونه کړي چې امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او عامه تاسیساتو ته یې زیانونه اړولي. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل په یو رسنیز کنفرانس کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو، مخورو، مشرانو او دیني عالمانو هدفي وژنې هم جاري ساتل شوي او ټولګټو تاسیساتو ته ضرر رسونې هم دوام پیدا کړی. د ده په وینا طالبانو دا تاوتریخوالی په داسې حال کې کړی چې افغان دولت د دایمي او سرتاسري سولې د راتګ لپاره د اوربند او ورکم مودې ته پوره احترام کړی او د زندانیانو د خلاصون لړۍ یې دوامداره ساتلې ده. چې متاسفانه په تېرو ورځو کې یا په تېرو اونیو کې هم د افغانستان خلک د جنګ او د وحشت قرباني سوي دي او لویه برخه کسان دي هغه کسان دي چې هغوی هېڅ راز لوری یا طرف د دې جګړې نه و. تازه د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په خپلو خبرو کې ویلي چې د طالبانو د قطر دفتر په جوړښت کې بدلونونه راځي. د هغه په وینا د ملا عمر پخوانی سکرتر طیب آغا چې له دې دفتره شړل شوی و کیدای شي بیرته راوستل شي. د نظر خاوندان وایي د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر د اوربند او ورکم د اعلانونو سره سره د یادې ډلې بریدونو او عملیاتونو دوام د دواړو دفترونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو نظریه پیاوړې کوي. ګورئ چې د جهاد او صفوفو ته ضعف او کمزوري ورنکړي، نه په مالی میدان کې، نه په لساني میدان کې، نه په بدني میدان کې. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر او د نظامي کمیسیون ترمنځ د لانجو او په دې تړاو پاکستان ته د قطر دفتر د غړو د سفرونو ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شوي دي.